د احقاف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان شپږ څلوېښتمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. حمیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حمیم. دغه کتاب نازلیدل د برلاسي او د حکمت د خاوند خدای لخوا دی. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. مونږ ځمکه او اسمانونه او ټول هغه شیان چې د هغو په منځ کې دي په حق او د یوې خاصې مودې له ټاکلو سره پیدا کړي دي. خو دغه کافران له هغه حقیقت څخه مخ اړوونکي دي چې دوی ته د هغه اخطار ورکړل شوی دی. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې کله په غړېدلو سترګو لیدلي دي چې هغه موجودات څه دي چې تاسې له خدایه پرته هغه بولئ؟ لږ شان ما ته راوښیي چې په ځمکه کې هغوی څه پیدا کړي دي یا د آسمانونو په هستونه او تدبیر کې د هغو څه برخه ده. له دې قرآن نه مخکې کوم راغلی کتاب یا د علم څه نښانه که د دغو عقیدو په اثبات کې له تاسې سره وینو همغه راوړئ که تاسې رښتونی یئ. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. خنو له هغه چا نه به زیات ګمراه شوی انسان بل څوک وي چې له الله نه پرته هغه موجودات وبلي چې تر قیامته پورې د هغه د دعاګانو ځواب نشي ورکولی بلکې د خپلو پیروانو له عبادت څخه بې خبره دي. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. او کله چې ټول انسانان را غونډ کړای شي په هغه وخت کې به هغوی یعنې باطل معبودان د خپلو بلونکو دښمنان او د هغو له عبادت نه به منکران وي. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. دوی ته چې کله زموږ روښانه څرګند آیاتونه اورول کیږي او حق یې مخې ته راځي نو دغه کافران د هغه په باب وایي چې دا خو څرګندې کوډې دي. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. دوی دا وایي چې پیغمبر دا له خپله ځانه جوړ کړی دی. دوی ته ووایه که ما دا قرآن له ځانه جوړ کړی وي نو تاسې به ما د خدای له نیونې څخه هیڅ ونه شئ ژغورلی. کومې خبرې چې تاسې جوړوئ الله ورباندې ښه پوهیږي. زما او ستاسې په منځ کې همغه د شاهدۍ ویلو بیخي کافي دی او هغه ډیر بخښونکی او خورا مهربان دی. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. دوی ته ووایه زه خو کوم بې سابقې پیغمبر نه یم. زه نه پوهیږم چې سبا له تاسو سره څه کیدونکي دي او له ما سره څه کیدونکي دي. زه خو صرف د هغې وحی پیروي کوم چې ما ته رالیږله کیږي او زه له یو څرګند ښکاره متوجه کوونکي څخه پرته بل څه نه یم. قل أرأيتم إن كان من عند
عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې کله په دې کې فکر کړی دی چې که دغه کلام د الله له خوا وي او تاسې ترېنه انکار وکړ نو ستاسې عاقبت بد څه وي او د همدې په څېر یو کلام باندې خو د بني اسرائیلو یو شاهدي هم ویلې ده هغه ایمان راوړ او تاسې په خپل غرور کې وغورځېدلی بېشکه چې الله ظالم قوم ته هدایت نه کوي. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. کومو خلکو چې له منلو نه انکار کړی دی هغوی د مؤمنانو په باب وایي چې که د دغه کتاب منل کوم ښه کار وای نو دغه خلک په دې معامله کې له موږ نه نشول مخکې کېدی څنګه چې دوی له هغه نه هدایت ونه موند له دې کبله اوس به دوی ارومرو ووایي چې دا قرآن خو زاړه دروغ دي. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. په داسې حال کې چې له دې قرآن نه مخکې د موسی کتاب د لارښود او رحمت په توګه راغلی دی او دا کتاب په عربي ژبه کې د هغه تصدیق کوونکی راغلی دی تر څو چې ظالمانو ته اخطار ورکړي او د ښې کړنلارې غوره کوونکو ته زیری ورکړي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. په باوري ډول کوم کسانو چې وویل یوازې الله زموږ پروردګار دی بیا ورباندې ټینګ پاتې شول د هغو لپاره نه څه ویره شته او نه به هغوی غمجن وي. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ټول دغسې خلک جنت ته تلونکي دي چې هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي د خپلو هغو عملونو په مکافات کې چې هغوی په دنیا کې کول. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. مونږ انسان ته هدایت وکړ چې هغه له خپل پلار او مور سره غوره سلوک وکړي د هغه مور کړاو وګاله هغه په ګیډه کې وساته او د کړاو په ګاللو سره هغه وزیږاو او د هغه په حمل او تی ورکولو کې 10 میاشتې ولګېدې تر دې پورې چې هغه کله د خپل قوت سن ته ورسېد او د 40 کلونو شونو هغه وویل ای زما ربه ما ته توفیق راکړه چې زه ستا د هغو نعمتونو شکر ادا کړم چې تا ما ته او زما مور او پلار ته ورکړي دي او داسې نیک عمل وکړم چې په هغه سره ته راضي کېږي او زما اولاده هم نیکان کړه ما بېغمه کړه زه ستا حضور ته توبه کوم او له فرمان منونکو یعنې مسلمانانو بندګانو څخه یم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. له دغه ډول خلکو څخه موږ د هغو ډیر ښه عملونه قبلوو او د هغو له بدیو څخه تیریو
دوی به په جنتیانو کې شامل وي د هغې رښتیانۍ وعدې سره سم چې له هغو سره کیږي. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. او هغه څوک چې مور او پلار ته وویل اوف یعنی کراهت او قباحت دی وي پر تاسې تاسې ما له دې نه ډاروئ چې زه به له مرګه وروسته بیا له قبر څخه راویستل شم په داسې حال کې چې له ما نه مخکې ډېر نسلونه تیر شوي دي له هغو نه خو هیڅ یو هم بیرته رانغی. مور او پلار الله ته په فریاد کولو وایي ای کمبخته ومنه د الله وعده رښتیا ده خو هغه وایي دا ټولې د تیرو وختونو زړې افسانې دي. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. دا هغه خلق دي چې د خدای د عذاب فیصله ور باندې تطبیق شوې ده له دوی نه مخکې چې د پیریانو او انسانانو کومې ډلې د همدې ډول کړنلارې خاوندان تیر شوي دي په همغوی کې به دوی هم شامل وي بېشکه دوی په زیان کې اخته کیدونکي خلق دي. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. د دواړو ډلو نه د هر یوې درجې د هغو د کړو وړو په لحاظ سره دي تر څو چې الله د هغو د کړو پوره بشپړه بدله هغو ته ورکړي پر هغو به هیڅکله ظلم ونه کړای شي. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بیا کله چې دغه کافران د دوزخ اور ته وړاندې کړای شي نو دوی ته به وویل شي تاسې خپله برخه نعمتونه په خپل دنیوي ژوند کې پای ته ورسول او تاسې د هغو خوند واخیست. نو کوم تکبر چې تاسې په ځمکه کې په ناحقه وکړ او کومې نافرمانۍ چې تاسې وکړې د هغو په مجازات کې به نن تاسې ته د ذلت عذاب درکړی شي. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دوی ته لږ شان د عادیانو د ورور هود قصه واوروه کله چې هغه په احقاف کې خپل قوم ته خبرداری ورکړی او دغسې خبرداری ورکوونکي له هغه نه مخکې هم تیر شوي وو له هغه نه وروسته هم راغلل چې له الله نه پرته د هیڅ چا بندګي مه کوئ زه ستاسې په حق کې د یوې لویې هولناکې ورځې له عذاب نه ویره لرم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هغوی ویل آیا ته د دې لپاره راغلی چې موږ تیر باسې له خپلو معبودانو څخه مو واړوي ښه نو راوله خپل هغه عذاب دی چې ته له هغه څخه موږ ویروې که واقعا ته رښتونه یې. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. غویل چې د دې علم خو له الله سره ده زه صرف هغه پیغام تاسې ته رسوم چې زه له هغه سره لیږل شوی خو زه تاسې یو داسې قوم ګورم چې جهالت غوره کوي. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها
فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. بیا کله چې هغوی د خپل ناونو خواته هغه عذاب راتلونکی ولید نو ویل دا وریځه ده چې موږ ته به باران راوړي، نه بلکې دا همغه شی دی چې د هغه لپاره تاسې بیړه کوله. دا د باد طوفان دی چې په هغه کې دردناک عذاب را روان دی. د خپل پروردګار په حکم سره به هر شی تباه کړي. په پای کې د هغو حالت دا شو چې د هغو له استوګنځیو نه پرته هلته نور هیڅ په نظر نه راتلل. په دې ډول د مجرمانو قوم ته مونږ مجازات ورکو. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بشک هغوی ته موږ په داسې چیزونو کې قوت او طاقت ورکړی و چې تاسو ته مو نه دی درکړی. هغو ته موږ غوږونه یعنې اورېدنه، سترګې یعنې لیدنه او اندېښمن زړونه هر څه ورکړي وو، خو نه غوږونه د هغو په کار راغلل، نه سترګې نه زړونه، ځکه چې هغوی د الله له آیاتونو څخه انکار کاوه او هغوی په همغه عذاب کې راګیر شول چې په هغه پورې ملنډې وهلې. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ستاسې په شاوخوا سیمو کې مونږ ډیر کلي هلاک کړي دي. مونږ د خپلو آیاتونو په لیږلو سره بیا په بیلابیلو ډولونو سره هغوی وپوهول، ښایي چې هغوی د حق لارې ته راوګرځي. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. نو ولی هغو موجوداتو له هغو سره مرسته ونه کړه چې هغوی له الله نه پرته هغه الله ته د نږدې کېدو وسیله ګڼل، په خدایي سره یې نیولي، بلکې هغه خو له دوی نه ورک شول او دا و د هغو د دروغو او د هغو ساختګي عقیدو پای چې هغوی له ځانه جوړې کړې وې. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. او هغه پیښه هم د یادونې وړ ده کله چې موږ د پیریانو یوه ډله ستا خواته راوستې وه تر څو چې قرآن واوري. کله چې هغوی هغه ځای ته ورسېدل چې هلته تا قرآن لوسته نو هغوی په خپلو منځو کې سره وویل چوپ شئ. بیا کله چې هغه ولوستل شو نو دوی خبردارونکي د خپل قوم لوري ته ستانه شول. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هغوی خپل قوم ته په ورتلو سره وویل ای زموږ قومه، موږ یو کتاب اورېدلی دی چې له موسی نه وروسته نازل کړی شوی دی، تصدیقونکی دی د هغو کتابونو چې له ده نه مخکې راغلي دي، لارښوونه کوي د حق او سمې لارې خواته. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ای زمون قومه، د الله خواته د بلونکي بلنه قبوله کړئ او پر هغه باندې ایمان راوړئ. الله به ستاسې له ګناهونو څخه در تیر شي او تاسې به له دردناک عذاب نه وژغوري. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من
دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. او څوک چې د الله د بلونکي خبره ونه مني هغه نه په خپله په ځمکه کې څه قوت لري چې الله بې وسی کړي او نه د هغه داسې ملاتړ سرپرستان شته چې له الله نه هغه وژغوري. دغسې خلک په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي دي. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. او آیا دوی دې ته فکر نه کوي چې کوم خدای چې دغه اسمانونه او ځمکه پیدا کړي دي او د هغو په پیدا کولو ستومانه نه شو هغه ارومرو په دې قادر دی چې مړي را ژوندي کړي؟ ولې نه؟ بېشکه هغه پر هر څه باندې قادر دی. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. په کومه ورځ چې دغه کافرانو اور ته وړاندې کړای شي په هغه وخت کې به له هغو نه پوښتنه وشي آیا دا حق نه دی؟ دوی به ووایي ولې نه؟ زمونږ په پروردګار قسم دی دا په رښتیا سره حق دی. الله به ووایي ښه نو اوس د خپل هغه انکار په بدل کې چې تاسې کاوه د عذاب خوند وڅکئ. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. نو ای پیغمبره هسې صبر وکړه لکه چې اولو العزم یعنې د ټینګې ارادې خاوندو پیغمبرانو صبر کړی دی او د دوی په باب بیړه مه کوه. په کومه ورځ چې دوی هغه څه وویني چې دوی ترېنه ویرول کیږي نو دوی ته به داسې ښکاره شي لکه چې په دنیا کې د ورځې له 1 ساعت نه زیاته استوګنه نه ده کړې. دا قرآن پند رسونه ده. نو آیا له نافرمانو کسانو څخه پرته به بل څوک هلاک شي؟